د چا په حاکمیت کې دلته نه چنګیز حاکم دی، نه هلاکونه اسماعیل ساماني، نه ګوډ تیمور، نه د سقاو واکمني ده، نه د برهان الدین رباني، نه د احمد شاه مسعود غږ پورته کیږي، نه د عبدالعلي مزاري او نه د نورو لنډغور مشران، خو باج او راج یې چلیږي. دلته د دې شینډلې جمهوریت په بهیر کې 14 کاله حمید کرزي د احمد شاه بابا د میراثخور په توګه د واک پر ګدۍ ناست و، او بیا د همدې نومیالي بابا بل میراثخور اشرف غني احمدزی ته نوبت ورسېد. حقیقت دا دی چې د دې دواړو ښاغلو د واکمنۍ په بهیر کې پښتون د یو قوم په توګه دومره وځپل او دومره توهین شو چې نه د جنګیز په وخت کې دومره توهین شوی، نه د هلاکو، نه هم په لومړۍ او دویمه سقاوۍ کې. د کرزي په حاکمیت کې د دوو جنګي ډلو مشرانو ته د ملي اتل او د ملي وحدت شهید القاب ډالۍ شو، او د غني په حاکمیت کې بیا د ښاغلي لخوا د مسعود پیژندنې او مزاري پیژندنې د ملي بحثونو موضوع مطرح شوه. دا خبره د غني د مرستیالانو لخوا بار بار یادونه وشوه چې غني احمد شاه مسعود او مزاري د یو فکر او نظریې پلویان، غني هم د مزاري مسلې او د مسعود تلین غونډو ته د بیت المال د لګښت په منظورۍ او په حکومت کې د دغو غټو جګړه مارانو پلویانو ته د خوښنې برخې په ورکړه سره دا خبره تر یوه حده ثابته کړه چې رښتیا هم یا د دوو جنګ سالارانو سره مشترک افکار لري. د کرزي او غني په واکمنۍ کې پښتون پر یو عکس العملي شکایتي او مظلوم قوم بدل شو. د دې قوم سیاسي مخالفین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخلي او د پښتنو پر ضد ډول ډول ناول عملونه ترسره کوي. خو کله چې پښتون پر وړاندې د مظلومیت غبرګون وښیي، نو بیا دا غبرګون هم هغوی ته د ملي وحدت د زیانمنولو د ضربتي تورونو او ملامتیا په بیه تمام شي. پښتون لا د یو ظلم او توهین په مقابل کې له غبرګونه خلاص نه دی چې د ظلم او غم بله ټکه پرې راپرېوځي. د لنډغرو ان یو وړوکي مامور ملیشا یعنی وکیل، سیاستوال او نور پلویان دومره یو غټ ضرر پیښ کړی چې ټول ملت له ستونزو سره مخ کړی. د دې علت دا دی چې د پښتون په ونډه او نامه راغلي پښتون ضد چارواکي خپله پښتون ضد حرکتونو کې شریک دي. که مخالفین پر دې پوه شي چې د خپل هر ناوړه عمل په مقابل کې د سزا معقول غبرګون ویني، نو هیڅکله یې دومره سپین سترګی نشو کولی. خبره را لنډوم، د ستر امپراتور احمد شاه بابا په باب په افغان دولت کې د یو ایران پالي دولتي چارواکي سرور جوادي وروستی ناوړه چلند ته راګرځم. له دولتي مقام څخه د ناوړه کارونې له امله رامنځته شوي دي، نو باید په دولتي کچه سزا ورکړی شي. په حکومت کې خو ماته ډېر تورې سړي نه سترګو کېږي، خو د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې له ځوان رئیس شمیم کټوازي څخه جدي غوښتنه کوم چې دې فاشیست ایرانپالي سرور جوادي تر سبا 12 بجو پورې خپله سزا ورکړي. له غوږه یې ونیسي او له دفتره یې د غوږ په تاوولو په داسې ډول وباسي لکه څنګه چې احمد شاه بابا د دوی د بادارانو غوږونه تاو کړي وو. دا خبره د جمهور رئیس اجازې او معاملې ته نه پرېږدي. سرور جوادي هم کیدای شي له خپلو مشرانو سره د دې ناوړه کار لپاره مشوره نه وي کړې. نو شمیم کټوازی هم ضرورت نه لري چې د جوادي د شړلو لپاره چا سره مشوره وکړي. تر ټولو خبرو د مخه باید دې ژر تر ژره له دندې منفک او د نورو سزا لپاره عدلیه او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. شمیم کټوازی باندې مې ځکه ځانګړی غږ وکړ چې دا ناوړه کار د ده د مسؤلیت په اداره او دایره کې ترسره شوی دی. تر ټولو وړاندې دې ناوړه کار مسؤلیت ته د راجع کیږي. بله خبره دا ده چې شمیم زما مستقیم شاګرد پاتې شوی. د استاد د درس شاګرد ته د مور د شیدو حیثیت لري. نو که شمیم دا جرأت ونه کړي، نو فکر وکړئ هغه درس مې چې د مور د شیدو په شان ورکړی هم مې ورته نه دي بخښلي. نو شمیم باید خپل ملي تاریخي او وظیفوي مکلفیت په غوڅه توګه ادا کړي او تر سبا 12 بجو پورې ستر افغان ولس ته خپلو اجراتو خبر ورکړي.